مونږه اوس څه کار کوو؟ مونږ دا کوو که نه چې د دې ټوټل سټیشن نه به ډیټا د لیپټاپ ته څنګه اوړي، په دې باندې زموږ کلاس دی. خیال دی ورته. نو د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده که نه چې هر یو ټوټل سټیشن نه دی. اوس که نوي ټوټل سټیشن انډرایډ ټوټل سټیشن راودي، که په هغې کې NTFS فارمیټ غواړي یا هر USB ودلېږي خو لږي به، خو دې ساده سکرین والا دغه چې دي که نه د دې زندګي سیوا یې ځکه هغو دا دغه کړی. ښه صحیح ده که نه؟ د دې ژوند یې سیوا یې نو ځکه بیټري هم کمه استعمالېږي، کار به هم ټیک کېږي، ټینشن به هم نه وي، په غرمو کې هم ښکاري. د دې وجې نه دا سکرین ډیزاین شوی دی. صحیح شو؟ که تاسو انډرایډ موبایل په رڼا کې راوالئ، جو زموږ هم دقه سترګې خلک چې ورته وایي سترګې ورته سالور کړه، نو چې سترګې ورته سالور کړي مطلب دا چې ته به دا سترګې سړکې ډېرې بندې کړي او څه نیمې کولاو کړي او خیال دی ستا عامې سترګې بېکار نه کوي. ها واو راوړه صحیح شو که نه؟ خیره. نو موږ به دا ډیټا د ټوټل سټیشن نه دې لیپټاپ ته څنګه اړو؟ صحیح ټیک شو که نه؟ خیر سره دا به دې موږ څنګه اړو؟ د ټول نه اولنۍ خبره دا چې دې ته ما دا USB ور اچولي ده که نه، USB مو ورته پلګ انسرټ کړي ده. صحیح ده که نه؟ دا USB دی. اوس په USB کې چې دننه زما سره څه دي هغه به زه فارمیټ کوم. خبره دې روانه وه چې دا به زه په FAT32 باندې فارمیټ کوم. ښه یو په NTFS وي که نه؟ اوس NTFS خو غټ فایل دی که نه؟ اوس تا چې فار ایگزامپل ستا سره 1 TB USB ده او هغه تا په FAT32 یې په دې رایټ کلیک کا فارمیټ وایي که نه؟ فارمیټ په فارمیټ مې کلیک وکړو که نه، دلته کې دوه آپشن نازي NTFS لیکلی. صحیح لیکلی ده او په دې کې چې تاسو دا کته راشي ډېر شی به یو پکې څه دی؟ FAT32. صحیح شو؟ نو NTFS او FAT32 کې دا فرق دی چې FAT32 ډېر ورکوټ دی، دا به د فلاپیانو دپاره دې دپاره د مخکینی چې کوم سیسټم یې خیال دی فلاپي به وه پکې او راوړي اوري. نو دا NTFS نو NTFS خاطر چې په FAT باندې 1 TB USB هم فارمیټ کړي ده په FAT32 باندې، نو چې دا هغې ته غټ فایل اچې چې هغه تاله بیا دا آپشن درکوي وایي ستا په USB کې ځای نشته. ته به وایي چې لکه دا خو 1 TB ده په دې کې ځای څنګه نشته، خو هغه تا په څه فارمیټ کړي؟ په FAT32 دې فارمیټ کړی. دا خبره کوي. نو بیا به مونږ NTFS نو دا ستاسو په ذهن کې ستاسو چې دغې غټه USB د دې لپاره فارمیټ کړي او هغې ته بیا فایل نه اچولی کېږي، نو واپس به NTFS باندې فارمیټ. خو د دې مشین دپاره به څه چل کوو؟ په FAT32 باندې به USB فارمیټ کوو. صحیح ده؟ چې دا فایل ورکې دی که نه؟ اوس دا ښه خبره دا ده که نه چې کوم ټوټل سټیشن یې د هغې نوم ورته لیکئ. لکه زموږ سره میټو دی. څه دی؟ میټو ټوټل سټیشن دی او د هغې نوم ورته ولیکو TS. صحیح شوه؟ چې بیا ما ته پته چې یاره دا USB د میټو ټوټل سټیشن دپاره فارمیټ شوي وه چې دا بیا تا ستا باندې ډیپینډ ده چې 602 ورته لیکي او که نه مطلب زموږ دا ده چې تا ورته یوازې میټ وملیکه خو ټوټل سټیشن ورته ولیکه. ټوټل سټیشن کې دی. نو دا FAT32 باندې مونږ فارمیټ و 28 GB ده، خو دې ته به غټ فایل بیا نه کاپي کېږي. نو دا دې وړو دغه دپاره شو سټارټ دی. اوکې ټیک شو، دا مې اوکې کړو. دا به کلوز کړمه. ټیک شو که نه؟ اوس به دقه USB راوالم، دا USB به دې نه ایجکټ کړمه. صحیح ده که نه؟ دربې کم دي او د دې مشین کې کوم د USB پورټ دی په هغې کې به یې څه کړمه؟ هغې کې به یې انسرټ کړم. ټیک شو که نه؟ د دې USB فرنټ کې ده او ستا په هغې کې باټم کې ده. دې کې فرنټ لیفټ کې ده او ستا په کې باټم. ښه اوس به چې چل کوو په دې کې چې کوم فایل دی. صحیح ده که نه؟ تاسو دې سکرین ته ګورئ. ښه سکرین ته ګورئ. په دې کې مجر ډسپلی موډ EDM او آوټپوټ دا زموږ سره فنکشن دی. صحیح کیز دا دی خو دا یې فنکشن دی. صحیح ده نه؟ زموږ سره نو دا په څه باندې دا MES چې لیکلی دی دا فنکشن کېږي په F1 او په دې که نه؟ د دې مثال داسې دی لکه ATM مشین ته چې لاړ شي خیال دی هلته کې هغه ترتیب چې ټول دی په بټن دی. بعضې به کې ټچ وي
په هر څه کې انالاګ او ډیجیټل او ټچ او دغه پکې شته نو هلته کې څنګه فنکشن دی دس از د هر ټوټل سټیشن فنکشن دی ښه نو د کم کمانډ نه چې لاندې بټن ده هغه ورته پرېس کوه لکه همداسې دی ښه نو مونږ دا خبره وکړه چې ما یو ایس بي دلته کې څه کړه انسرټ مې کړه ټیک شو د خیره اوس به دا خبره کوو که نه دلته په لیپټاپ کې هم زمونږ ویډیو روانه ده دلته هم ویډیو روانه ده نو دا ویډیو 5:35 او په 5 تقریبا یو شان دی روانې که نه دا بیا په هغه سافټویر کې مونږ دواړه یو ځای کېږو څه چې دې کټ کول یا به دې کټ کړو څه چې به کې دغې دواړه ټیک دي ښه ښه نو مونږ دا ووایو که نه چې دا فنکشن کې مونږ د اے ټي ایم هغه مثال پیش کړو که نه صحیح شوه نو هغه خبرې باندې خو تاسو پوه شوي عصمت علي خیال دی که نه نو مونږ به راشو اوسو زمونږ دا ټولې خبرې لکه څنګه چې مونږ فیلډ ته لاړ شو جاب جوړو فیلډ ته لاړ شو جاب جوړو په دې کې بس مونږ میمورۍ ته ځان رسو په دې کې چېرته به ځان رسو لکه مونږ له فایل پکار دی نو مونږ له فایل په آوټپوټ کې پکار دی که نه په انپوټ کې خو مونږ ټول کار وکړو هلته صحیح شوه که نه دې ته یاد هغه وایي دا فایل مونږ اوس د دې نه ایکسپورټ کوو د چا په مشینانو کې څه لیکلی ایکسپورټ لیکلی د چا په مشینانو کې لیکلی کاپي پیسټ کاپي او پیسټ دا خبرې لیکلي نو تاسو ټولې خبرې وپېژنئ دلته کې آوټپوټ دی ښه دا نو دا زه په صحیح ځای کې نه یم ولاړ مینو ته به ځمه چېرته به ځمه مینو ته به ځم دلته کې لیکلی دی ریکارډینګ ډیټا صحیح لیکلی دا مونږ هلته کې چې تللي وو نو ډیټا مونږ ټولې ریکارډ کړې وه که نه اوس څه دی میموري منیجر څه شي او ورپسې څه دی ډیټا ټرانسفر دې ته لیکلی دی 1 اور 2 خیال دی ورته د دې مطلب دا دی تا چې کوم ځګي ته راغلی یعنې ته چې کوم مینو ته راغلی په هغې کې د دې مشین د حسابه 2 پیجې دي پوهېږې نو ته یې لکه پیج چینج کولی شي پروګرام پیرامیټر سیټینګ انسټرومنټ ایډجسټمنټ نو مونږ وایو نه مونږ به واپس لاړ شو F2 ته میموري منیجر ته ځو چې دلته کې څه دي څه دي جاب دی پکې نون کوډ دی پکې 1 اور 2 مطلب دویم سکرین شته انپوټ کوآرډینیټ میموري سټیټس او فارمیټ میموري صحیح شو که نه انپوټ کوآرډینیټ ته ګوره دلته کې زه څه کوم دا کلاس ما راواخیستو تاسو دا ډیټا وکړه اوکې مې کوم زه په دې کلاس کې زه نوی پوینټ چې امپورټ کوم د هغې دپاره دا طریقه ده ښه زه لږ ورته وځم د دې نه واپس دا کوم ځای ته چې زه راغلی یم ډیټا ټرانسفر ته ما په څه باندې کلیک کړو میموري منیجر باندې نو ډیټا ټرانسفر F3 سینډ ډیټا ریسیو ډیټا او کام سیټینګ اوس دا کام نه دا کام په هر یو مشین کې راځي دا خبره کام مطلب دی کمیونیکیشن او د کمیونیکیشن خپل کیبل دی هغه دلته کې لګېدلی ګورې په دې ځای کې لګېدلی دا هر مشین سره دا په دې باندې کام کیبل باندې دې دا سافټویر هم انسټالیږي ښه دا ډېر اهم ځای دی د دې ټوټل سټیشن ټول کار چې دی هغه دا 5 پین پوینټ دي په دې نه ورته دغه کېږي دا چې زه کولاو کوم دا ستاسو پته ولګي دا وګورئ لکه څنګه چې به زموږ سره ماوس او کیبورډ د دواړو اګوچه به تقریبا داسې وه خیال دی خو دا پکې دا داسې ښه دی خو راشه ځه کښېنه ټیک شو جي په خبره باندې پوه شو که نه مونږ نو زه چېرته کې راغلی یم سینډ ډیټا ریسیو ډیټا او لاندې څه لیکلی دی کمیونیکیشن سیټینګ دا د کیبل لپاره خو مونږ زیاتره په دې کار نه کوو لکه مونږ لاړو په کار نه ځي د دې کیبل نه کار وکړو خیال نه دی دا خو ټینشن دی صحیح ده نو مونږ خو دلته ټینشن جوړو نو ختمو صحیح ده که نه په کلاس کې مونږ ټینشن ونه جوړو دا د دویم پیج ته راوړه یو ډیسک صحیح دی که دی نو یو ډیسک څه مطلب شو دا یو ډیسک دلته هم دی دا دې په هغې کې هم دی یو ډیسک کې بیا F1 لیکلی دی نو F1 یې کړه ښه ټیک شو یو ډیسک ته خو ته دننه رالي اولنۍ خبره ده انسټرومنټ ډاټ میموري یو ډیسک ډاټ انسټرومنټ میموري که نه اوس دا خبره کوي که د دې انسټرومنټ دې مشین ته وایي
دینه ته دی ښه وایي که نه چې ته به دې خبره پوهې نو ستا دلته کې خیال دی که نه اټنشن به جوړي ټي ایس آر منیجر یو سافټویر دی هغه که دې ته کنیکټ وي نو دی به ډایرکټ هلته کې راوالي که ته ټي ایس آر منیجر ټي ایس آر منیجر ما خپل کمپیوټر ته انسټال کړی خو هغه دومره کمپلیکیټډ و ما ویل وروره په دې باندې د سټوډنټ پوه هم نه خیال دی نو مطلب مې دا نه دی چې زه پې پوهېږم او زه جو څوک یم نه مړه زه پې هم نه پوهېدم خو زه په دې اسانو خبرو ما ځان پوه کړی و چې په دې پکې زه هسې پوه شوم نو دې دا باندې به تاسو هسې هغه انټرسټډلی سړی چې پوه شي چې زه په دې پوهېږم چې دا درېم څه شی دی دا درېیم ځای دی دا ښه داسې خبره کول پکار دي ټیک شو د خیره نو د انسټرومنټ نه یو ډیسک ته وړم د یو ډیسک نه انسټرومنټ ته نه راوړم اوس دا خبره څه کوي د دې مطلب دا دی که تاسو چېرته کې پلاټونه سروې کړي نو د انسټرومنټ نه یو ډیسک ته راوړم که تاسو په دې سروې کې کار کړی او تقسیمونه یې وږي کړي نو تقسیم هغه لاینونو پوینټونه یې جوړ کړي نو د یو ډیسک نه به انسټرومنټ بیا راوړي پوه شئ نو اوس مونږ انسټرومنټ F1 ښه د ډیټیکټ کو چې او مونږ ته یو ایس بي پرته ده که یو ایس بي چې د ام ټي اف ایس فارمیټ و چې دا به وایي چې مونږ ته یو ایس بي نه ده پرته پوه شئ خبره نو دا کلاس 1 دې څه کا اوکې کا صحیح شو که نه کلاس 1 دې څه کا اوکې ځکه ټاپ زما هینې نور کلاسونه دي پکې لاست ته راځم هینې شته پکې که نه نو دلته کې دا راشه دا 1x ښه د پرېږده دې پکې څه کار نشته خو ما چې دی څه وایي دا زموږ سره څه دی ټاپ دی او لاست دی زموږ سره دا په دې باندې کته راتلی شم ایرو کیز دي که نه کته بره به دې تلی شم په دې کې اوس دنیا شی سروېګانې پرتې دي لکه دادا ټو تاریخو تحسین وغیره وغیره خیال دی نو مونږ به لاست ته راشو چېرته به راشو لاست به مونږ F3 باندې راشو نو پرون چې مونږ کوم نوم لیکلی و هغه نوم به کار دی مونږ له صحیح شوه ما ورته څه لیکلی و باچا مې ورته لیکلی و عصمت مې لیکلی دی جي دا باچا سروې تا کړې ده دا عصمت تا سروې ما کړې ده پرونی سروې څه شوه پرونی سروې څه شوه د چا په نوم یو حبیب په نوم پکې موجي سر کلاس 1 دی او نیو جاب دی دې سره به ټچ کنه سر عصمت دا عصمت دی نه نو پوینټونه مې ما اخیستي دي صحیح شو که نه ښه نو دې عصمت ته به اوس څنګه اپ کېږم دا کې به وو بس نو عصمت خو نشته دلته زه خو چې راکته کېږم عصمت نه نمبره پاتې کېږي نواز ته ځم دې ته به څنګه راځم 1 2 دی ښه اوس زموږ سره د ما 1 کوې ته ودرېږه چې زه اوس دغه کړم لکه دې نه به ډایرکټ پیج ته وختو که نه سر داسې نه جي 6 پیج ته مطلب 1x مطلب دا و چې زما یو به راځم یو پوهېږې یو 1 ټایم به راځم دی چې ما 2 3 کو نو دا به پیج چینج کوو یو پیج به خواتلو بیا چې ما 6 کو 2 پیجه به بهر تلو بیا چې ما 9 کو 3 پیجه به بهر تلو پوه شئ نو ما دلته کې څه کو 1 ښه مونږ دا خبره کوله چې 2x او 3 دا په هر یو ډوډۍ سټیشن کې نه په بعضې کې نور خو ستا سره ایرو کېدی جو کته به راځه نو زه دا عصمت ما راواغستو سمپل اوکې بیا اوکې کریټینګ ا ټي ایس آر فایل جوړیږي ډیټا ټرانسفر شوه ډیټا څه شوه ټرانسفر شوه صحیح شوه که نه دا به اوس مونږ په لیپټاپ کې کولاوو ٹھیک شو د خیر سره یعنی د دې نه خبر مکمل څه شوه لیپټاپ ته راغله دا به زه د دې نه ایجکټ کړم بیا به دلته انسرټ کړم ٹھیک شو د خیر چې انسرټ مې کړه نه مبلا د دې لږ ویس پته نه لګي انسان سره کمزوري دی که نه او مسلسل جبه مضبوطه ده دې پکې خیر واچي نور خو نه خو د ریکارډ کېدو دا چې نشته که نه د دې په سکرین کې ریکارډینګ روان دی که نه
او دا اوس ګوره خاجي دا کله چې د ما یو اس بي کې خو د میټو ټوټل سټیشن والا کنه دلته کې سره واستو ټي اس ار په ټي اس اف کې دنه سره ټي اس ار وس دا ټي اس ار فایل لپاره ما دلته کې یو اپ انسټال کړی دی هغه ته وایي ټي اس لینک دغه ګوري جی ها ټي اس ار د لپاره موږ دلته کې دا دی دستا فایل دی پرونه فایل دی ستای دن ټي اس ار دی نه مونږ نن کمپایل لوړی دی هغه سره هغه ټي اس ار دی دوه ټیک شو کنه مو فایل اوپن کوو نو سره کار نشته وځ دلته چې زموږ سره ټي اس لینک کم سافټویر دی هغه به زدي ته انسټال کړم هغه موږ دې ته انسټال کړو آی تھنک ټي اس نه دې انسټال کړی جی تاسو فایل وړو یې وګورئ سماسو ها انسټال شوی نو زبر دې راشم ډی ته دلته راشم نه سر نه ما راوړی دی سافټویر ته رالم سر جی دا چې موږ په هغه دغه کې ایکسل کې فرض کې سیو دا وګورئ جی په دغه کې کولاو کو یم جی صحیح ده کنه جی میټو ټوټل سټیشن دا 1200 یا هر څومره چې 1200 مطلب دا چې 1200 سیریز یا د 1200 نه پکته چې سدي نو دا زما سره ډیټا کمیونیکیشن سافټویر دی انسټالیشن تاجت نه سمپل کاپی کا او دا دې پیسټ ہے پوه شئ کنه کاپی کا او پیسټ څه کاپی کا دا ٹھیک شو جی ادي ما ډبل کلیک وکړو د ما تر کولاو شه 3.2 ورژن صحیح دی ٹھیک شو کنه دلته کې براشه ګوره فایل کې به اوپن ده نه زی فایل کې به اوپن تا نه زی دلته ګوره خبري بدلی دي دې به خپه کی ګوره ته به چرته راځي اس ډي کارت تا صحیح شو کنه پدې کې داسې نه کړل دي امپورټ اینه د مخه سره فایل سره دلته کې وایي کنه اسمه تعریف فایل به کې سره موجود دی ٹھیک شو کنه دا ډیټیکټ کړل دي اس ډي دی وای ماته اس ډي کارت پروت دی د الریډي په یو اس بي کې انټر ولاړ دی پوه په اس بي کې انټر ولاړ نو ځکه موږ دا ډایرکټ او د خو د ټي اس اف فایل پته ده چې دا به زما فایلي نو پروګرامینګ وته چې شی دی چې ډایرکټ سره کنه دې دلته ولې نه راتلو دا ټي اس ار ولې نه راوستو سوال نه چې دلته راغی نو دا یو اس بي وته پته لګیدلی ده خاص دا د مرګري ده نو دا نو اوس به دا سمپل اوپن کې ها کوارډینیټ میجرمنٹ خو ده یعنی دا هم د پته را ډیټا خو نه ده کنه نو ته بیا را ډیټا دې نه خو کې اوس دلته کته ډایرکټ انټر کې خو دا د بدن لګي چې چل را روان شو یا کوارډینیټ اف میجر ته دا ډایرکټ وکې کومه به ځان پوه کو کنه اوس کته دې ته وګوري دا به میټر کې دي خبري بس کې دي وایي کنه جزاک الله صحیح وکړ کې خاجي ګوره داسې دي 609 او 588 یو مو خو دې له 1000 2000 نو ورکړه خاله دې کنه دا دې کټ کوخه دا به نیو کو نیو اشته ډیټا نه سیو کوم اس ډي کارت ته بلاشم امپورټ وکم دلته براشم دا به وبندم را ډیټا ته منه خو کوم ال د انټرنیشنل فیډ ته راکا هلو انټرنیشنل فیډ ته صحیح شو ته اوکې کا وسی چلو شو ډیګریانو کې خاطی خو ګورې جی دې ته اوس دوه فایل نه راغلو کنه یو باچا نوم دی یو اسمت نوم دی مونږ دې ته کله پوینټونه امپورټ کوو اس ډي کارت تر شو کنه دلته کې د مخه سره مونږ ته دا خیه باچا کا اسمت زبدا باچا اوپن کم مونږ بالکل په کوارډینیټ میجرمنٹ باندې کار کړی دی سمپل نور کوتي مو اوکې کا ودی دوی BM1 BM2 BM3 صحیح شو کنه اوس په دې کې خپل د کې 50 پوینټونه خپل دا مې سوال دی خیال دی دلته کې 25 خپل وکم به سیو دی هغه دې کسي حساب دی دلته سلور پوینټ راځي یو به دا فایل ځان سره سیو کم یو به دا فایل ځان سره څه کما لگا یو خما دا ګورې دا فایل به څه کما سیو به کما صحیح شو نو دلته کې سیو تراشه سیو کې خو بده نو په ټیکسټ باندې به سیو کومې په سبې سیو کومه په ټیکسټ په دې ډیسکټاپ باندې سیو کومه چې تاسو ته پته ولګي ښا
په ډیسکټاپ باندې موجود یم صحیح شو کنه او ډایرکټ په دا فولډر دا فایل چې دا سیو کوم موږ سړي کړه باچا بنچمارک دا فولډر جدا راغلی دی او اثر په بل فایل کې ده دلته ګورئ جی وینئ ټیک شو کنه صحیح شو دا د پوینټ نمبر دا د ډیسکرپشن دا د نارتینګ دغه د ایست صحیح شو کنه او دا سره دا الیویشن دی نارتینګ ایستینګ الیویشن دا خو ګوره اسمته اوس په ځل دینه وځم د اس ډي کارت ته برشم او امپورټ پکم سا اسمت والا ډایرکټ وروګه کوم یعنی سټیشن پکې الریډي 2000 او 1000 پروت دی خدا زمونږه سروې پوینټ دی دا به زم سیو کومه دا کوم بنچمارک چې دی زمونږ یو فولډر دی کنه دا زموږ سره دی اسمت کوارډینیټ خبره ټیک شو که ټیک نشو اوس پس کو د دې نه بعد دا پوینټونه به زی څنګه هلته کې هغه سیول 3D ته چې دی ماشوم نو او کنه نه ته اوس که کنه نه ایبا زما دا هم ډېر شی دی مړه دی ګوره لیکس بس ټیک شو که نه خیره دی خوا ګورې جي ګوره دا بینچ مارک د دې ځای نه کاپي کا کاپي دې کړو دلته کې د اسمت باندې دلته کې راشه او صحیح کا پوه نه شوي یو فایل دی جوړ کړو کنټرول سی او کنټرول وی دا په ټیکست کې سیو اوس پته سیول 3 د خپل ټوټل سټیشن تابع کی پوه نه شوي هغه دې خبره لګه ستا د ماشین نه پوینټونه رالو پوینټ نیم ډیسکرپشن ان ای زد اوس چې پسې شي باندې دا سیستم زموږ دې دې کنه وایي هغه ته به ریډي کو دا ستاره ماشین دا چل کوي کنه نو دا بس پوینټونه وسه کې الته کې الته کو تعالی سپیډ پکار ده نو ته خو به دې نه کې جوس په ایکسل ته بزیه بیا ورو د ایکسل په مدد سره الته کې واپس راځي دا خروج روح شر شو نو دلته اوس ګوري خاصه ول 3D مې ته خلاو خجی سیول 3D زموږ سره کولاو شو د ټول نه اولنۍ ځای زما سره ټول سپیس دی څه ټول سپیس دی په ټول سپیس کې ټول نه اولنۍ خبر زموږ سره د پوینټ ده کنه ده نو پوینټ به زه امپورټ کوم پوینټونه ورته راوړم ځکه چې ماشین نه مې ډیټا راوړه پوینټونه به ورته راوړم نه نو بای باندې مې رایټ کو کریټ مې کو پوینټونه ورته دلته څه کوم امپورټ کوم اوس په خبره باندې پوه شوې ښه چې ته پوینټونه امپورټ کې نو دا پوینټونه به په پی دې کې داسې آپشن نشته چې ستا دې فایل ته برابر یې لکه پوینټ نیم دا نمبر نه دی پوینټ نیم ډسکرپشن ان ای زد وایي که نه دا آپشن به دې کې نشته ټول آپشنونه به کې ته پیدا کړي دا پکې نشته پوینټ پکې شته خو ډسکرپشن پکې نشته پی ډي به پکې نه یعنی پی ډي ان ای زد به پکې نه نو څه چل به وکړي کاپی به ندی پکې نه یې څه لیکلی دا دقیقه مو ایډ کول منیجر فارمیټ صحیح ده کنه دا به تم ګرانیز دی ښه دا یې څه لیکلی دی منیج فارمیټ صحیح شوه په دې مې کلیک وکړو نیو به راوالم چې چل به وکړم نیو په نیو کې به یوزر پوینټ فایل راوالم دا به زه اوکې کوم دلته به ځان خپل جوړوم ګوره د ښایي په دې اولنۍ کې به زما صحیح نیم به یې نیم څه به یې لکه اولنۍ کې به نیم یې په دویمې کې به صحیح
डिस्क्रिप्शन به یې را डिस्क्रिप्शन ہے ٹھیک شو او په دې کې بسې ان او په دې کې بسې په دې ورپسې کالم کې بسې نو هغه د الیویشن وای کنه پوینټ الیویشن ہے الیویشن ہوتا وي پوینټ الیویشن نو دا تاسو جوړ کو دلته کوس ولي کې دا دې کنه ولا نه خو خپل دوی کې پی نه څه شي نسې یو سپریټر ورکا او ان ای زد ډي خطا شو डिस्क्रिप्शन پی ډي ان ای زد دا ډیټا ما دلته جوړ کړی ما ځان داسې نوم ولیکو ما چې خطا نشم شابه خانه دا څه قصه وشوه سرجی دا موږ خپل پوینټونه نمونه ورکړه دا موږ فارمیټ هغه جوړ کړ دا فارمیټ ولولي موږ جوړ کو دلته په دې کې نو موږ خپل جوړ کو په دې کې نو موږ خپل جوړ کو صحیح شو چې ان فیوچر بیا زما در فایل کولاوي او زه پوینټونه امپورټ کوم چې دا راته نه چې زه ورو سایډ نه راځم او اول به ایکسل ته زما او د ایکسل نه بیا دی خو راځم او دا ستړي وبګ نه کوم خو دا مخه سره وا پوینټونه ایکسل ته راځي نه کلاس په لګړي مشکل خو دې باندې ولک پیکر وګرا وړه راکا ٹھیک شو کنه جی زمونږه د ماشين نه په دې فارمیټ کې فایل سیو کیږي نو مونږه سکو سیول 3D مونږه هم د دقه دغه مونږه چې د ماشين تابع شي او چې د منی دا زمون سره ډیلیمیټډ شوی د په سپیس باندې دا خالي ځای پرې دی وګورئ دا خالي ځای دی نه د دوه پاونډر په منځ کې دا خالي ځای دی نه ده تا کما کنو تا نه دا نه کوم بس ته دی نه بس شوی دی نه پنځو ٹھیک شو جی دا پنځو نو دا په سپیس باندې ډیلیمیټډ شو خاص مطالعه ټیکسټ خو دې کنه فایل په ټیکسټ کې سیو کیږي ډیلیمیټډ به په خالي ځای باندې ته اوکې کا ها بس دې بیا اوکې دې اوس دلته کې را پیدا شوی یې پی نیم ډي ان ای زد اوس تراشه ته دا فایل اول سیو کا په سبا باندې به سیو کیږي نوم به سي اسمت علي دې سیو کې ٹھیک شو کنه چې دې به کټ کې خاص دلته کې امپورټ کې دې به کټ کې ډیسکټاپ ته تراشه و دا سی اس وی سکا ټیکسټ کې دا اسمت ته خخ کولی به طریقې نه تاسو کو نه ایرر خو تاسو دا فایل نه دي موږ ته ټیک تا کنه اوکې مې کو سمپل ښه څه چل مې وکړو اوکې دا بدل کې څنګه د ماوس د سکرال مې ډبل کلیک کم زوم آل د پاره یا به زد انټر او انټر کما یا څه شي پرې ټاپ باندې په کلیک کې په دې ټاپ باندې کلیک وکما ودې ته کنه دا یقیني خبره ده چې تر اوسه پورې ماته څونه فیلډ دی کنه فیلډ کې ما څونه خوښو او دا چې دا ټاپ ماته وینو دا ماته دا شیز نه وي خو کنه 18 سال دغه دی پوه شوې سرجی د افشن کې یو بل لغه ما لیدل او افشن دا غي نم راځي دی خو نو دغه خدا په کې بلندو راغی دی خو ګورې جی وینې ماشين اوس موږ ته پته نه لګي خاص دا سری ماشين خو خپل ځای ولاړ هغه ته خو سټیشن لیکلې آیکان ولوم ورکړه دی نه مونږ دا پوینټ ځان سره اس چې دغه سیو کړی د ژوندۍ وته هم لیکل دي خیال دی وته نو ماشين وای په دې ځای ولاړ دی هغه دې سری کړي سټیشن وته لیکل دي خو دا پته موږ څنګه لګي سمپل پوینټ ګروپ تر راشه په ال پوینټ باندې رائټ کلیک وکړه پراپرټي او په پراپرټي کې دا بیسیک خو صحیح دی خو دلته ګوره تاسو وکړه پوینټ نمبر اون ٹھیک شو کنه نا 1 پوینټ دلته کې ماشين وې خیال دی وته او دغه بنچمارک دی خو د دې سره به دا پته څنګه لګي پوینټ نمبر ان ډسکرپشن ولا راواله پراپرټي دلار شه پوینټ نمبر ان ډسکرپشن به کېشته کنه دا ده اپلای کا اوکې چې موږ ته پته لګي چې د باونډري او د بنچمارک پوینټونه چې یو بل سره جاین نو خیال دی وته د دې اسکیل لدی څنګه چینج کې دا اسکیل دا 40 چي لیکل دی د 20 کا نه ده لک شاده شو خیال دی اوس دا باونډري چې کومه ده نو د دې کې دراشه دی ډرا ته دلته کې لیکل دی لاین بای پوینټ ابجیکټ صح وایي کنه دا کلیک کا دا کلیک کا دا بنچمارک دی لاست پوینټ دا دی
پوه شوې لکه دا د چت هغه 4 پیمنټ 5 2 3 ٹھیک شو کنه 2 3 4 او دا به پرمننت بنچ مارک لګیدلې دي زمونږه ٹھیک شو کنه پوهیږي په خبره کنه ډیټا مونږ راوړه باونډري بند کړو خو دا بنچ مارک خو څوک نه بندي د دې نه به بیا زمونږ ځمکه معلومیږي ښه زمونږ دا کلاس په دې خبره باندې وو چې ټول سټیشن باندې خو سروې مونږ وکړه فایل به د ټول ماشین نه څنګه کمپیوټر ته راځي دا به بیا په هغه سافټویر کې څنګه پروسس کیږي او سیول 3D ته به څنګه راځي او په دې کې به د آنلاین ورک څنګه کیږي د دې باندې به تاسو سبا پریکټس کوئ سبا زموږ ډیوټي زه به نه راځم کلاس باندې ان شاء الله صحیح ده د سحر نه به تاسو نو دا بیا چې تاسو ماته وکئ نو الو به زه مخکې ځم کنه سبانه ورځ به زمونږ بیا نننۍ ورځ به زمونږ اخرنۍ وي اورې ان شاء الله د کلاس په حوالې سره که تاسو نه زه به نه وتښتم پوه شئ او که به دې خبره دا عصمت نه پوهېده ته نه پوهېده دی د ده خو چې پیل دی دغه به پوهه پوه شئ که نه خبره ډېر په غور او په فکر سره به دا کلاسونه دواړه بل سره کمباین کوي او ګورئ به ټیک شو انشاءالله راځئ تاسو کومه تاسو دې هغه دغه راوکاږئ مکمل هغه سکوير هغه به یو کلیک راوځي پارسل دراشه ریکارډینګ روان دی نور پوینټ را دي کنه نور سره مرا دي کومنس کې کم نه نه هیڅ څه کار نشته کم چې تاسو ګوره کریټ پارسل فرام ابجیکټ ټول ته سلیکټ کړه څومره لاین نه کیږي ایسے پلان نه سلیکټ کړئ نه انټر کړه دلته وته ولي کنه پارسل نیم نو ایریا وته یعنی وایي پوهیږي نه 2083 دې ته چې بیا ته بس دا بیا ان شاء الله دا بیا مزید مخکې به اسانيږي او چې د دې لیول پورې تاسو کار وکړو نو تاسو به د دې لیول پورې ما د بیا جی پی ایس هم کوم دا کم کار چې نه په ټول سټیشن مو کو د شان د طریقه د جی پی ایس تا دغه نه فرق پکې نشته خو شوي کنه ځان پکې خبره او دا به تاسو په دغه کې راځي کنه په عمل کې بعض استاد راځي چې تاسو دې د پاره وځي یو ځان ته واړه صحیح ده ټیک شو د خیره ځان ته واړه دا فایل به موږ کلوز کو په دې ځای باندې